او دا زموږ دا ټکلي وو که ښکته خوا زموږ طرف ته سیاستدان راتلل چې هر څوک وو اول به کبیر ماما ملګري به موږ غوښتلو چېرې زموږ د بره خوا پښتنو پکې نمایندګي وشي چې دوی ته موږ ووایو چې موږ تقسیم نه یو موږ یو پښتون یو تاسو بلته کې جنګېږئ موږ دلته کې په عمل ښیو چې موږ یو هغه دپاره کبیر ماما سیاست نور ذاتي چې کله هغه خبرو سره موږ خبرې دام راغللې هغه یې دې په سوچ باندې و چېرې ښکته خوا او د بره خوا پښتنو خپله کې ودونه وشي آیا دې په سوچ و چې د ښکته بره خوا پښتنو چې کله موږ ودونه وشي نو هم سیاسي هم کلتوري هم ذهني هم نفسیتي موږ پرې نشو بلیدی هغه دا کوشش و چې ودونه خپله کې ډېر زیات نه زیات وشي وایي بیا که څوک غواړي او که نه غواړي موږ یو یو بیا نو دا شانتې هغه خپل ټول ژوند چې څوک ورسره ناست دي هغه نه چېرته سندره ویلې په خپله نه د بل سره دفاع کول حالانکې هغه د خندا ډېر زیات شوقي نو نه ماته خپله رایاد چې دا د یو ملګري کیسه دی هغه لږ داسې سورت وایي چې عاشق مزاجه غندي و ملګری زموږ پښتون ملګری په تریر کې اوسېږي نو علمزیب نوم یې دی نه راغلل نو هغه عاشق مزاج و دلته کې پوره سپوږمۍ وه سپوږمۍ راختلې وه موږ دغه کولن سره روان وو نو هغه اوس هغه سپوږمۍ ته ملګری سترګې غړې وي چې هغه دلته کې اوس کې دغه سیند په غاړې ناست و سپوږمۍ مې کتل دی او بس هغه خپل سوچونو کې وه او کبیر ماما ورته لګیا دی او د پښتونخوا داسې او پښتونخوا داسې او پښتونخوا دا دی نو هغه ټوله شپه چې دی دی دې هغه کبیر ماما که هغه عاشقي وم په پښتونخوا وه او که په سوچ وم پښتونخوا وه نو ملګري ما ته ووایي ولا ټوله شپه یې الله خرابه کړله دې سپوږمۍ ته ګوره دې پښتونخوا ته ګوره نو دې سپوږمۍ دې پښتونخوا دا یې دې ژوند و اوس خبره تاسو یوه ډېره ښکلې خبره وکړله یو ډګروال صاحب و ته نه یو بل کس و نو هغه به دغه هغه نه کول چې چاته بار بار سات وکړي ما ته وایي چې مېلمه مې روان دی نو موږ یې چې ښه دی هغه چې اورګاډي ته راځي اورګاډي نه مېلمه راواخېستلو هغه ته ووایي چې ډوډۍ دې خوړلې دی هغه وایي چې او وایي ښه بیا به لږ چکر ولګوي وبې لګوو نو هغه دغه لاندې دا چې کولن د ډوم دی دې نه لاندې په دغه راین باندې شروع کړی کبیر ماما به ګرځېدو زیات یو ساعت دوه ساعته به ګرځېدو نو یو ساعت باندې چې وګرځېدلو نو هغه ته بیا وایي چې څنګه وکړئ وایي نه نو یو ساعت یې ورله نور ورکړلو اخر کې کبیر ماما ته ودرېدلو هغه وایي چې ماما هغه حالانکې مشر هغه به ماما ورته وایي ماما زما په سر باندې چکر راغلل نو وایي ولې وایي ما سره نن شپه کړې ده څه وایي تا د خو ما دوه ځله تپوس وکړلو وایي چې تا ډوډۍ خوړلې تا وایي چې خوړلې ښه ټیم کې دي ویلي وایي چې یاره پښتانه خو درې ځله تپوس کوي نو هغه درېیم ته چې هغه کړلو وایي چې راځه نو همدا شانتې د ګرځېدنې یو دغه شوقین و تاسو وایي چې هغه د مینې نو یو ځل ما دې تپوس وکړو وایي ماما ګرځېدنې ډېر زیات شوقین وم وایي ماما ولا کور کې مونږ هر څه پخو کړو دومره خوند نه کوي چې ستا سره د هګۍ خورو یې ډېره خوند کوي زه سړي ته یو ځل دوه ګېډې چکر هم ورکوم که نه نو خپله د هغو ډېر زیات شوقین و کبیر ماما کور ته به چې مونږ کور ته راغلو اول مې با کور والا ته مې ویل چې یوه هګۍ راله پخه کړه او کفي جوړه کړه که نه د پیاز ډېر زیات شوقین و نو کبیر ماما حقیقت کې هغه اوریجنال و سیاسي مبارزه هغه صرف یو کس دپاره نه هغه ټول دپاره یو خوند پکې دا دی چې چا دغه ملګرو ورسره ژوند تېر کړی دی هغو به دا وایي چې یاره د کبیر ماما زما و هر یو کس به همدا وایي چې هغه کوم ماما سره مینه وه بل چا سره یې نه وه دا د هغه یو لوی خصلت و دا هغه مبارزه وه هغه مبارزه پښتو پښتونخوا خوا هغه غټه مبارزه دا وه چې هغو پښتنو سره مینه کوله هر یو پښتون سره به چې کېناستلو هغه وویل چې دا هغه همدا زما دی د بل چا نه دی حالانکې هغه د هر چا و نو ستوری د هر چا ستوری و نو زه بیا هم خوشحال یم نن خلک به وایي چې ارواښاد څوک مړ چې د اوس مونږ ټول ملګري ناست یو که نه زه تاسو هر یو کې ستوری ستوری ګورم زما لپاره تاسو ټول ستوري ستوري یې او خدای دې زموږ دا ټول پښتانه همدا شانتې ځلند ستوري لري او کله چې زموږ دغه همدا پښتانه چې یو ځای وو
همداشانتې په مینې باندې کینو او یو بل ته زه خپل درته دا وایم رښتیا درته وایم دغه د دې ستوري برکت ته دې کې شک نشته چې پښتنو کې یو خپل یو خصلت دی زه همیشه وایم ما پنجابیانو سره هم ژوند تېر کړلو سندیانو سره هم نورو سره هم خو کومه مینه چې پښتنو کې دی که نه کوم غیرت چې پښتنو کې والله که بل قوم کې مشر ته وکتل دا درته رښتیا وایم اوس زه خپله نه ګورم زه چې ښکته خوا دلته کې پنځه شپږ کسان مونږ ناست یو خو زه په خپله دا ایمان باندې یم چې زه دا ټول پښتانه ما ته که دا پته لګي چې دا د ښکتې که برېښنا ښه زما لپاره یو پښتانه دي او بل دا هم د ستوري برکت و لکه تاسو وویل چې چا کره براړلو او ټولو به ورته عزت ورکولو نو هغو سره زه هر ځای کې تللی یم نو هر یو پښتون کور ما لپاره خپل پښتون کور دی زه درته دا ایمان سره یم چې زه که ستاسو سره یم چا کور ته ځم ځای چې زما همدا کور دی نو همدا یو مینه وه چې کبیر به مونږ ته راکړله تاسو ته یې راکړه تاسو واپس مونږ له راکوئ چې ما لپاره هر یو کور خپل کور دی تاسو ټول زما ورونه تاسو کورونه زما خپل تاسو کورونه ولا زما بندارې او خویندې او زما لوڼې دي او همدغه شانتې درته زه دا وایم چې تل دې وي پښتو پښتون او پښتونولي د ښاغلي هدایت الله بنګښ نه ډېره مننه موږ او تاسو ته یې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل